الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أم هانئ فاخته بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت. كتاب رياض الصالحين يوصلو ودشتم نمبر باب شروع باب مباره د دې کې چې خپل بیبي باندې او په هغه زنانو باندې سلام اچول چې هغه پردی وي. په دې باب کې دویم نمبر حدیث دی ام هانئ فاخته د دې خپل نوم دی د ابو طالب لور ده د نبی صلی الله علیه وسلم د تر لور د علی زه خور ده. دا وی چې أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. نبي صلى الله عليه وسلم ته د فتح مکی په ورځ باندې رالم وهو يغتسل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمبل. بل روایت کې راځي، روایت د بخاری کې د مسلم دی، یعنی دا وخت ساخت وختو او د الله د پیغمبر خواله دا راغله. د الله پیغمبر غسل کو وفاطمه تستره بثوب، او فاطمی رضی الله چې وا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پرده لګولې و دی وی جامینه. د الله پیغمبر پرده کړو، د الله پیغمبر غسل کو. فسلمت نز چې راغلم ما سلام واچو، سلام می واچو د الله پیغمبر خوا تر عالم به سلام غکړي فاطمی ته چې دا څوک ده. نو هغه ورته چې الله پیغمبر او موهانی ما زرا غلم د الله پیغمبر استغفار د الله پیغمبرو ته هر کلام ویله او ستړي مشي مرته ویله. وګد روایت ته اندې روایت کې مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم له دغه زنانه رااله د الله د پیغمبر تللو او تللو د محرم امني هغه سلام نبی صلی الله علیه وسلم باندې واچو. اندا ثابت شو چې وزنانه نارینه باندې سلام اچولې شي، غیر محرمه زنانه خو چې شرط پکې دا دی چې د فتنې نه پکې امن وي. فتنه یو شي نه جوړیږي او دغه شان د سړی په فتنه کې واقع کېږي، هغې نه به اجتناب کې ځان بساتي. دا بل روایت تېره مخکې تېر شوی دی، اسماء بنت یزید رضی الله عنها دا وایي چې مر علینا النبي صلی الله علیه وسلم فی نسوة فسلم علینا. روایت د ابو داود او ترمذی دی. دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې تیرېدو او موږ یو ټولګی د زنانه ناستیو، د الله پیغمبر موږ باندې سلام واچو. روایت ترمذی کې راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر فی المسجد یوما. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې مسجد کې یو ورځ تیرېدو وعصبة من النساء قعود، او یو ډله د زنانو دا ناسته وه. فالوا بيده بدیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې اشاره وکړه او په هغوی باندې سلام واچو. دا مسله مخکې تېره شوې وه. نور روایتونو کې راځي نبی اسلام د لاس باندې سلام اچول دی نه منع کړې ده، ځکه چې دا عادت د یهودو دی. نو علما به تطبیق داسې کوي چې کله یو سړی لرې وي او ستا اواز ته نه رسېږي نو چې په لاس باندې سلام دغه شان ته وکړي او په خولې ورسره الفاظ د سلام ووایي، انشاءالله دا جایز د ټیک ځکه هغې ته پته ولګي سلام واخلي. اما یو سړی ستا آواز اوري او په لاس ته جګول السلام علیکم، نو دې نه بې منه راغلی تشبه او مشابهت دا د یهودو سره دی. او په ډله د زنانو باندې سلام هم اچول دام جایز شو، دام راغله. د الله پیغمبر وسلم یو پردی سړی و، زنانه پردی ښځې وي، اجنبي وي، نبي اسلام ورباندې سلام اچولی دی ځکه چې ویره د فتنې دا په ډله بېخو نه کېږي. نو ویره د فتنې دلته نه موجود کېږي چې ویره د فتنې نه وي. جنۍ په دغه شان د پالک باندې سلام اچول، نارینه په زنانه باندې سلام اچولی شي، او زنانه دا په دغه شان په نارینهو باندې سلام دا اچولی شي چې ویره د فتنې نه وي. بله مسله ورسره دې سره دا ده چې مصابحت، یعنی پردی هغه زنانه چې هغې سره ستا نکاح جایز وي، غیر محرم وي، هغې ته لاس ورکول څنګه دي؟ نو حدیث کې دې نه ډېره سخته منع راغلې ده. روایت د نسائی کې راځي، ابن ماجه کې امیمه ابنة رقیق وی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لا اصافح النساء. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د زنانو سره لاس دا نه ملاومه،
د الله پیغمبر ګور د ټول امت لار دی د ټول امت زنانا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لورګانې دي بچی دي وې زه ګور هغه زنانا چې ما سره په شریعت کې نکاح کیږي او پردی وي زما په نسب کې داسې خپلوان ني چې زما د هغې سره مؤبد نکاح حرامي حرام یعنی حرام مو سره مؤبد حرام نکاح مو سره حرام ني نو زه د هغې سره لاس نه میلاوم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څومره یو پاک انسان دی هغه زه لاس نه میلاوم بل روایت کې ازي عائشه زها فرمای روایت د مسلم د صحیح روایت دی وی ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه يبايعهن بالكلام ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وی زما د الله قسمی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس مبارک چرته هم د وی پردی زنانا لاس مسکړه او ټچ کړه نه دی چې زنانو سره خبرې کولې بیعت لبرات اسلام قبول کو نو خبرې به سره کولې د الله پیغمبر چاته لاس نه دی ور کړې چې رستړې مشي په خیر رالي او په دې باندې بیعت شي قسم سره دا خبره کوي بل روایت کې ما عقل ابن يسار وی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له روایت تبرعین البانی الله صحیح کړی دی صحیح روایت دی ودا چې د یو سړی په سر باندې یو میخ چې دا د وسپنې نه جوړي یا یو وستن چې دا قوي ستنې د مخ وسپنې نه جوړه شوی وي وې چې دا د سړی په سر باندې وټکوالی شي او پکې ورنستل شي او دا ور باندې ووهلی شي وې دا ډیره وړه خبره ده د دینه چې یو سړی پردی ځان ته لاس ورکړي یعنې پردی ځان ته لاس ورکول دا ډېره عظیمه ګناه ده او ډېر سخت درد او تکلیف الله په دې کې کېښودی دی او الله پې سخت خفه کېږي وایي دا خبره ډېره اسانه سړي په سر کې د میخ ټکولی شي موږ ستاسو یعنې څونه خاطر د الله نه کوو د مخلوق کوو پلانکی تروړ به خفه شي پلانکی تروړځی به خفه شي پلانکی ترلور به خفه شي پلانکی به خفه شي دا پلانکی زموږ ستاسو دین دې حد ته راورسوو چې نن سبا فرض ماته فرض نه ښکاري دا ګوره حرام دی حرام چې سړی د هغه ځان ته لاس وکړي چې هغې سره نکاح کېږي یو روایت کې دا راځي چېرې یعنې دا سوال واقع کېږي چې سړی پردې لاندې د جامې لاندې زړوکي لاندې لاس ورکړي او روایت کې هم دا راځي معقل بن يسار روایت دی وكان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من تحت الثوب چې نبی اسلام زنانو ته لاس ورکو خو د کپړې نه لاندې او جامې نه لاندې دا روایت ور کمزور دی کې عطا ابن حرب دی دا روایت کمزور دی یعنی دا روایت په صحیح سند سره د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت نه دی فلهذا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی چې هغه د کپړې لاندې جامې لاندې لاس ورکړي دا یو حیله ده جوړول پکار دا نه دي یعنی دام حرام دي چې کله زړو کې لاس دغه شان ته زړو کې لاس لاندې کی د لمن نه لاس لاندې کی د صادر نه لاس لاندې کی دام حرام دي دام کول نه پکار یو سړی کدا وی یعنی زر وګړي کې دام راځي اوس بډایګانو خو تلاس ورکول څنګه دي بډایګانې نو دام ګوره حرام دي عام خصوصونه دا راغلي زنانه راغله به زنانه کې بوډۍ ده او که ځوانه ده چې صرف پردی ده استاد سره نکاح کیږي ته ټول نه ځان ساتل پکار دي ځینې روایتونه منسوب دي وما زه ته روایتونه منسوب دي ابو بکر صدیق ته او ابو بکر صدیق باره کې وی راځي ان ابا بکر كان يصافح العجائز ابو بکر به دغه چا در له مو بده بوډایګانو زنان سره لاس ملاو دا روایت ابن حجر ولا فرمای لم اجده اما د حدیث چې څومره حدیثونه چې ما وکتل څومره آثار مې وکتل دا ما بيخي پیدا نو یعنی دا بيخي موجود نه دام کمزوري خبره ده چې بوډایګانې د لاس ورکول دا ټیک دی یعنی کوم شی چې ویل دې موږ باغې باندې تک کوو دین هغه دین چې قال الله او قال رسول دی او چې په صحیح سره باندې کوم خبره ثابت شي بالکل موږ به سترګو منو خو چې الله پیغمبر یو ځکه منع راغله نه راغله دا او عام خطاب شوی لیکن عام خطاب د زنانو شوی دی چیرته تخصیص د هغه په مقابله کې یو صحیح روایت کې نه راغله نو موږ هم تخصیص دې نشو کولای الله دې خبر مو ته سمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد